अस्सलाम वालेकुम नाजरीन तास गोरे अबासिन खबर जैम शाहिद जान जेब द खबर सर्टिक द ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुखालिफ नासर द पाकिस्तान दुश्मनान दी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ द फौज मशर तहरीक इंसाफ मशरान सरा द मुलाकात पड़ा वज़ीर आज़म द ब्रीफिंग वर्क शो द खबर तफसील द ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुखालिफ नासर द पाकिस्तान दुश्मनान दी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ویلي چې د ګوادر انټرنیشنل ایرپورټ په خلاف د محض ارایي کول ویسي د پاکستان دشمنانو دي دغه منصوبه د ملک ترقۍ لپاره ډېر اهمیت لري. وزیر اعظم د کابینې غونډې ته په وینا کې د ګوادر انټرنیشنل ایرپورټ تکمیل ته یو ښه قدم وبیلو. ویل چې چین په دې منصوبه کې 230 میلیونه ډالر سرمایه کاري کړې ده. هغه زیاته کړه د ګوادر بندرګاه او انټرنیشنل ایرپورټ د ترقۍ د مخنیوي لپاره منفي کاروایانې او تشدد او قتل و غارت د منلو نه دي. وزیر اعظم د ملک د سکیورټي فورسز قربانیانې وستایلي. ویل چې زموږ سرتیري د ملک امن او راتلونکي لپاره خپل ژوندونه قربانوي او ټول قوم له پکار دی دې قربانیانو باندې فخر وکړي. هغه زیاته کړه د فتنې او دشمنانو په خلاف عملیات به جاري وي. په غونډه کې وزیر اعظم د غزې صورتحال ته اشاره وکړه. ویل چې د جګړې د بندېدو نه وروسته د فلسطینیانو د خلکو د بیا بحالۍ او تعمیرېدو لپاره به پاکستان خپل رول ترسره کوي. هغه په غزا کې د وژل شویو ماشومانو ښځو تاوان یو انساني المیه وبیله او د عالمي ټولنې نه یې مؤثره اقداماتو مطالبه وکړه. د فوج مشر او تحریک انصاف مشرانو سره د ملاقات په اړه وزیر اعظم ته بریفنګ ورکړل شو. حکومتي سرچینو ویل دي چې د فوج مشر جنرال عاصم منیر د پاکستان تحریک انصاف پی ټی آی د مشرانو ترمنځ شوې غونډې په اړه وزیر اعظم شهباز شریف ته تفصیلي بریفنګ ورکړل شوی دی. سرچینو د معلوماتو له مخې په دې ملاقات کې فوج مشر د پی ټی آی مشرانو شکایتونه پارټۍ مسایل واورېدل خو واضح کړه چې هغه به په سیاسي چارو کې مداخله ونه کړي. فوج مشر د پی ټی آی مشرانو ته مشوره ورکړه چې خپل سیاسي مسایل د حکومت لارې حل کړي. یاد دی وی چې څو ورځې مخکې د فوج مشر او د پی ټی آی مشر بیرسټر ګوهر ترمنځ د ملاقات رپورټونه مخې ته راغلي وو. په لومړي سر کې بیرسټر ګوهر دغه ملاقات رد کړی خو د پخواني وزیر اعظم عمران خان لخوا د ملاقات تصدیق کولو نه وروسته بیرسټر ګوهر هم دغه ملاقات منلی و. بیرسټر ګوهر ویل چې په دې ملاقات کې د امن و امان او موجوده سیاسي صورتحال په اړه خبرې وشوې وې. داسې مزید اپډیټس لپاره اباسین خبر لایک او سبسکرایب ضرور کوئ.